روزګان کې 50 تنه پولیس له 2 میاشتنۍ عقیدوي او مسلکي زده کړو څخه فارغ شوه. د روزګان امنیه قومندان یاروان حضرت زبیر ابن عوام روزنیز مرکز کې د یادو پولیسو په راغت غونډه کې والي مولوي عنایت الله شجاع او امنیه قومندان مولوي محمد رفیق خادم فارغ شوو سرتیرو ته د مبارکۍ ترڅنګ له ترلاسه شوو زده کړو څخه په ورځنیو چارو کې د اعظمي استفادې سپارښتنه وکړه. دوی له مجاهدینو وغوښتل چې د وظیفې پر مهال دې د عام ولس سره له نیک چلند څخه کار واخلي. او خدای پاک د تاسو ته ډیر خیر او برکت درکړي. د جهاد لارم تعقیب وساتله او ځانونه ورته تیار کړه او اعداد مو وکړه. ځانونه سنبال کړي په اخلاقو او د اسلامي نظام په اصولو باندې، نو به یقینا خلق به ټول د موږ تاسې نظام ته تشویق وي. ورپسې د یاد روزنیز مرکز مسؤل ملا معتصم وویل چې یادو 50 فارغینو ته په 2 میاشتې کې عقیدوي، مسلکي او محرفوي زده کړې ورکول شوي. د یاد زده کړې د مجاهدینو لپاره خورا مهمې وبللې. دا اومه دوره وه، زموږ سره شپږ 50 کسانو مجاهدینو 2 میاشتني معسکرات ترسره کړل. دوی ته الحمدلله عقیدوي، مسلکي، محاربي زده کړې وښودل شوې. ورته مهال د یاد مرکز څخه فارغ شوي مجاهدین هم خوشحاله دي. دوی ژمنه وکړه چې له ترلاسه کړو زده کړو څخه به د دندې پر مهال استفاده کوي. که چیرې یو غل او داسې یو بل څوک یو جرم صادروي، موږ به د هغوی مخه نیسو. یادونې ده چې مخکې هم له یاد روزنیز مرکز څخه ګڼ شمېر پولیس له یو لړ نظامي او عقیدوي زده کړو څخه فارغ شوي وو.